بس مولوي صاحب محترم السلام علیکم. دا پورې کور دی، دا ماشومانو ته ولاړ دي او بس مجاهدین انشاءالله په ګیټ کې ورننوتونکي دي. زنده‌باد زنده‌باد. الحمدلله الحمدلله. دا د باجوړ سره ارزومل. تازه خبر، مجاهدینو د پاکستاني پوځ څو امنیتي پوستې نیولې دي. د پاکستان پر حکومت بریدونه زیات سوي او پر پوځ یې ځمکه سور اور ده. د سپېڅلي جهاد مجاهدینو په پاکستان کې د دغه هیواد د پوځ څو امنیتي پوستې نیولي او پاکستاني پوځ ته یې درنه مرګ ژوبله هم ور اړولې ده. همدارنګه د اسلامي امارت مشران وایي هر څوک چې زموږ هیواد ته په بدنیت وګوري سترګې وباسو. دا چې چا څنګه او چیرې د پاکستان پوستې نیولي، پاکستاني پوځ ته څومره مرګ ژوبله اوښتې او د اسلامي امارت مشرانو څنګه او ولې پاکستان ته د سترګو راکشلو اخطار ورکړی. بشپړ حال را سره هم د غروانو ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستاني طالبان باجوړ کې له پوځ پر نیول سوو پوستو خپل بیرغونه لګوي. هندوکش غږ ته رسېدلي معلومات ښیي وروسته له هغې چې یوه شپه وړاندې د باجوړ په سالارزو سیمه کې د پاکستان د طالبانو غورځنګ ځواکونو د پاکستاني پوځ په پوستو بریدونه ترسره او پراخ تلفات یې ور واړول. اوس پاکستاني پوځ له یادې سیمې تښتېدلی او پوستې یې د پاکستان د طالبانو لاسته لوېدلي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پاکستاني طالبان د باجوړ د سالارزو سیمې د ملا سید په نوم په یوې سترې پوستې خپل بیرغ جګوي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. همدارنګه ستانکزی دوراني ته وایي هر څوک چې زموږ هیواد ته په بدنیت وګوري سترګې وباسو. عباس ستانکزی د پاکستان پخواني ځانګړي استازي ته په خطاب کې ویلي چې د دې پر ځای چې د پاکستان د هوایي ځواکونو له برید څخه زده کړه وسي، ښه به دا وي چې د اسلامي امارت د حکومت د ځواکونو د غچ اخیستنې د وروستي اقدام څخه پند واخیستل سي. هغه لیکلي هر څوک چې زموږ هیواد ته په بدنیت ګوري، هر څوک چې زموږ خوا ته په بدنیت ګوري، موږ یې د لوی یرغل په ترڅ کې د هغوی سترګې وباسو. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني د یکشنبې په ورځ د ډسمبر پر 29مه د ایکس په ټولنیزه شبکه پر خپل پاڼه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې وروستیو پیښو ته په اشارې پر دغو پیښو خواشیني ښودلې ده، خو زیاته کړې ده چې دا به د طالبانو ملګرو او ورونو ته یو ښه پند هم وي. هغه لیکلي افغانستان سره وروستۍ تبادله خواشینونکې ده، خو باید چې افغان طالبانو ملګرو او ورونو لپاره سبق هم وي چې ټي پي یوه سره کرښه ده او پکار ده چې هیڅ کوم یو له دغې کرښې تیر نه سي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.